ولسمشر ټرمپ د پنځشنبه ورځ په دې پیل کړ چې پر ایران باندې شپه ډیر سخت بریدونه وکړو او خارک ټاپو به ونیسو، خو په ماسپښین یو ځل بیا له ایران سره د یوې ممکنه هوکړې د نهایي کېدو خبر ورکړ. And most importantly, we have a deal that Iran will never have a nuclear weapon. تر ټولو مهمه دا چې موږ داسې یو موافقه لرو چې له مخې به یې ایران هیڅ کله اټومي وسله ونه لري، او همدا د ټولې هغې پروسې اصلي موخه وه چې موږ یې د ترلاسه کولو لپاره تېره کړه. نو دا یوه ډیره ستره خبره ده، خو ژر به د لاسلیک مراسم ولرو او اسناد تقریبا په وروستي شکل کې دي. نو وګورو دا باید ترسره شي او باید ډیر ژر ترسره شي. هغوی همدومره دې موافقې ته لیواله دي لکه نور ټول چې ورته لیوال دي، او زما په اند له دې څخه به ډېرې ښې اړیکې رامنځته شي. ولسمشر ټرمپ د جون د 11 نیټې په ماسپښین یوې خبري غونډې ته په ډاډ سره وویل چې موږ له ایران سره د جګړې په اړه یوه ستره هوکړه کړې ده او اوس یوازې د اسنادو وروستۍ بشپړونه پاتې ده چې باید په راتلونکو څو ورځو کې ترسره شي. Probably have a signing maybe in Europe and it's a great thing. خای په اروپا کې د لاسلیک مراسم ولرو او دا یو ستره لاسته راوړنه ده. د سوداګرۍ لاره به په رسمي ډول هغه مهال پرانیستل شي چې موږ لاسلیک وکړو او دا کېدای شي ډیر ژر وشي. خای د همدې اونۍ په پای کې په اروپا کې زه به ونه شم کولی هلته حاضر شم، خو مرستیال ولسمشر جی ډي به هلته وي او ځینې نور کسان به هم وي. They've taken a pounding like very few people could take, and they want to make the deal a lot more than I do. And we could have had it done the other way, I guess. هغوی سخت ځپل شوي دي، هغوی داسې سخت ګزارونه خوړلي چې ډیر لږ خلک یې زغملی شي، او هغوی تر ما هم زیات غواړي چې د موافقه وشي. کېدای شي دا کار په بله لاره هم شوی وای، خو زما په اند هغې به ډیر وخت نیولی وای. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ هغوی په دې وروستیو کې ډیر سخت وځپل شول. د ما نه خوښیږي چې کارونه په همدې ډول ترسره کړم، خو ما احساس کړه چې دا اړین و. دا د متحده ایالاتو او د منځني ختیځ لپاره یوه ستره موافقه ده او زما په اند په پای کې به د ایران لپاره هم ستره وي، ځکه هغوی به وکولی شي خپل هیواد بیا ورغوي. ټولو دا موافقه تایید کړې ده، هر چا دا موافقه منلې ده. اوس به یې وروستۍ چارې بشپړې کړو او هیله ده چې دا کار به ترسره شي. خو د نیویارک ټایمز د خبر له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایي د ښاغلي ټرمپ دغه ادعا رد کړې چې ګواکې دواړه لوري یوې موافقې ته سره رسېدلې دي. د ایران د دولتي راډیو تلویزیون د راپور له مخې ښاغلي بقایي وویل هغه ادعا چې د موافقې په اړه شوې اټکل او ګمان دی او تر اوسه هیڅ شی نهایي شوی نه دی. هغه زیاته کړه چې د خبرو اترو د متن یوه لویه برخه نهایي شوې ده، خو لا هم وروستۍ پریکړه نه ده شوې او امریکا په خبرو کې خپل دریځونه بیا بدل کړي دي.